وی پرتوک د سوړې سوړې راوړ چې هره سوړه یې ګنډم ژړا راځي نه. اول دا ویډیو ګورو بیا نورې خبرې کوو. و کریمه و صدیقي تباسې تبا لا د ټیمو سره 600 روپۍ یوړې ټول یې د درواغو شیان قسم در رالږلي دي. ټول د درواغو سامان ده، ټول د درواغو سامانونه رالږلي دي. صحیح ده، دغه ګانچې رالږلي دي. صحیح ده. نو وروره جانه صدیقه تباه و برباد یې. صحیح ده. دغه یې بجلۍ رالږلې ده پلسټیک ده. صحیح ده. هلته صدیقي دویه یې داسې کاروبار ده کې د موږ رحمان حاجم یې نو ټول غلا دی کې وروره جانه چې دا در سره شیر کوي وروره جانه ټول دروغ ده. صحیح ده. تا تباه و برباد سي صدیقي صاحب دومره هغه دې کاوه صفت یې کاوه چې داسې ده داسې ده ولاکه یو شی مې ټول درواغ دی. ښه ملګرو، د یو جنس لپاره اعلان جوړول یا د هغه صفت کومه بده خبره نه ده، ځکه چې د هغه په بدل کې ټیک ټاکر ته پیسې ورکول کیږي. خو د یو جنس په دروغو صفت کول او د هغه په بدل کې پیسې اخیستل دا خیانت دی. دا خیانت زموږ ډېرو ټیک ټاکرانو کړی دی او کوي یې. د خپلو یو څو روپو لپاره خپل ټول وطنوال تاواني کوي او غلطوي یې. چېرته یې ټیمو والا ډېرې چغې مو وهلې، اوس راشئ که نه دې خلکو جواب ورکوئ. او وطنوالو لږ تاسو هم پام کوئ، د هر چا په اوازو پسې مه ځئ. هر کار چې کوئ اول لږ سوچ کوئ، لږ سروې پې کوئ. که نور هېڅ څه نشئ کولی یوټیوب راړوئ، په یوټیوب کې ګورئ. یوټیوب کې د هر څه معلومات ثبت دي، تاسو ته یې ښه او بد ټول ښیي. هیله ده چې د دې ویډیو نه مو پند اخیستی وي. ښه وخت ولرئ.